په څو دقیقو کې هر څه بدل شو. هغه اوبه چې څو شېبې مخکې په آرامۍ بهېدلې اوس په یوه زورور سیلاب بدل شي. سیند له خپل مسیره وځي، خټې، لویې ډبرې او ونې له ځانه سره راواخیستې. د اوبو زور دومره زیات و چې هر څه یې په مخه راتلل له ځان سره یې وړل. کورونه زیانمن شول، لارې او کوڅې تر اوبو لاندې شوې او لسګونه کورنۍ له داسې ناورین سره مخ شوې چې هیچ چا یې تصور هم نه کاوه. دا د نورستان ولایت مرکز پارون دی، یوه کوچنۍ غرنۍ سیمه چې د هندوکش د لوړو غرونو ترمنځ پرته ده. دلته سیندونه د خلکو د ژوند یوه نه بیلیدونکې برخه ده. همدا سیندونه کروندې خړوبوي، د څښاک اوبه برابروي او په دې سیمه کې په آرامۍ بهیږي. د کلونو لپاره د پارون خلکو له همدې اوبو ګټه اخیستې ده. خو د 2026 کال د جولای په 20 همدې سیندونو خپله بڼه بدله کړه چې کله باران پیل شو نو په پیل کې دا د دوبي یو عادي باران ښکاره کېده. اسمان وریځ و، باران ورو ورو په غرونو ورېده. خلکو هم فکر کاوه چې دا به د نورو بارانونو په څیر تیر شي، خو د پارون له ښار څخه پورته د هندوکش په لوړو غرونو کې هره شېبه د باران اندازه زیاتېدله. اوبه د غرونو له لمنو راټولېدې، وړې ویالې په خوړونو بدلېدې او دا ټولې اوبه د درې تنګو لارو ته روانې وې. په سیمه کې هم ډېر خلک نه پوهېدل چې په څو شېبو کې به د دوی د ژوند تر ټولو سخت امتحان پیل شي. باران لا هم روان و. په لوړو غرونو کې راټولې شوې اوبه له لسګونو کوچنیو خوړونو سره یو ځای کېدې او په چټکۍ د پارون پر لور راخوځېدې. په غرنۍ سیمو کې د باران اوبه د هوارو دښتو په څیر د خپرېدو ځای نه لري. هر څاڅکی د درې پر لور ځغلي. همدا لامل دی چې کله باران ډیر شي د سیند کچه په څو دقیقو کې لوړه شي. پارون هم د همدې طبیعت په منځ کې پروت دی. غرونه ترې راچاپېر دي او د دغو غرونو له منځه راوتلي سیندونه د ښار له څنګه تېرېږي. همدا جغرافیه د نورستان ښکلا هم جوړوي. د سختو بارانونو پر مهال په یوه لوی خطر هم بدلېدی شي. په لومړیو شېبو کې ډېرو خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې د اوبو عادي زیاتوالی وي، خو ډېر ژر معلومه شوه چې دا ځل حالت بدل دی. د سیند اوبه په بېسارې چټکۍ پورته کېدې. له اوبو سره لویې ډبرې، ماتې شوې ونې او نور توکي هم روان وو. په څو دقیقو کې له پارون ځینې کوڅې او سړکونه تر اوبو لاندې شول. خټې او ډبرې د اوبو له زور سره ښار ته ننوتې. موټرونه بند شول، د خلکو تګ راتګ ستونزمن شو. ځینې کورنۍ اړ شوې چې له خپلو کورونو ووځي او خوندي ځایونو ته ځان ورسوي. په هماغه شېبو کې د مرستې غوښتنې هم پیل شوې. خلک یو بل ته زنګونه وهل، ځینو هڅه کوله خپل خپلوان پیدا کړي او ځینو نورو د اوبو له منځه د خلکو د ژغورلو هڅې کولې. ولې په پارون کې یو څو ساعته باران په دومره لوی ناورین بدل شو؟ نورستان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیره برخه یې په لوړو غرونو پوښل شوې ده. دلته پراخې هوارې دښتې ډیرې لږې دي، پر ځای یې ژورې درې، تنګ خوړونه او چټک بهیدونکي سیندونه لیدل کېږي. همدا ځانګړنه نورستان د طبیعي ښکلا ترڅنګ د ناڅاپي سیلابونو پر وړاندې هم زیانمن کړی دی. کله چې په داسې غرنیو سیمو کې سخت باران وشي نو اوبه خاورې ته نه جذبېږي، پر ځای یې د غرونو له لمنو راښکته کېږي، په کوچنیو خوړونو کې سره یوځای کېږي او په ډېر لنډ وخت کې په یوه زورور سیلاب بدلېږي. له همدې امله د ناڅاپي سیلابونو تر ټولو لوی خطر دا دی چې د رامنځته کېدو او رسېدو ترمنځ یې واټن ډېر کم وي. ځینې وختونه هغه کسان چې د سیند ترڅنګ ولاړ وي یوازې څو دقیقې وخت لري چې ځان خوندي ځای ته ورسوي. د پارون په پیښه کې هم معلومیږي چې اوبه په ډېرې چټکۍ سره پورته شوې او د ښار ځینې برخې یې تر خپل اغېز لاندې راوستې. دا یوازې د اوبو زیاتوالی نه و، له سیلاب سره خټې، لویې ډبرې، ماتې شوې ونې او نور توکي هم روان وو.
همدا شیان د سیلاب زور څو چنده زیاتوي. کله چې دا ډول مواد د اوبو له چټک جریان سره یو ځای سي نو هر څه چې په مخه ورځي له ځان سره یې کته کوي. بل په ډیرو غرنیو سیمو کې خلک د سیندونو او درو ترڅنګ ژوند کوي ځکه همدلته د اوبو سرچینې، کرنیزې ځمکې او د تګ راتګ لارې موجودې وي چې همدا چاپیریال د ناڅاپي سیلابونو پر مهال د خطر کچه هم لوړه وي. طبیعي پیښې د انسان په واک کې نه دي. انسان نشي کولای باران ودروي، د سیلاب مخه په بشپړ توګه ونیسي او یا هم د زلزلې د پیښېدو وخت په دقیقه توګه معلوم کړي. خو هغه څه چې دولتونه یې کولی شي د دې ډول پیښو خطر او زیان تر ډیره راکم کړي هغه خلکو ته پر وخت خبرداری ورکول دي. یعنی د هوا د وړاندوینې، د باران د کچې او د سیندونو د اوبو د لوړوالي دوامداره څارنه وکړي. کله چې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلاب احتمال موجود وي اړوند ادارې باید خلکو ته مخکې له مخکې خبر ورکړي څو هغوی ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي او تر یوه حده خپل چمتوالی ونیسي. دا خبرداری له مختلفو او بیلابیلو لارو خلکو ته رسیدلی شي. د زیرکو موبایلونو له لارې، د بیړني پیغام په استولو، د راډیو او ټلویزیون له لارې، د ټولنیزو رسنیو په وسیله او په هغو سیمو کې چې د اړیکو امکانات محدود وي د جوماتونو لاوډ سپیکرونه یې تر ټولو ښه لار ده. دا ښایي ډېر ساده ګامونه وي خو کله ناکله د لسګونو یا سلګونو انسانانو ژوند ژغورلی شي او له دې سره تر یوه حده تلفات کمیدی شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې حتی که خلکو ته یوازې 4 ساعته مخکې د یوه احتمالي ناورین خبرداری ورکړل شي د مرژوبلې او اقتصادي زیان کچه ورسره تر ډیره راکمیدی شي. دویم مهم ګام د سیندونو او خوړونو سم مدیریت دی. په ډیرو سیمو کې سیندونه د خټو، ډبرو، ونو او نورو رسوباتو له امله تنګیږي او د اوبو طبیعي لاره بندیږي. کله چې سخت باران وشي اوبه نور د تیریدو ځای نه لري او له خپل مسیره وځي چې پایله یې پر کورونو، سړکونو او کرنیزو ځمکو د سیلاب راخپرېدل وي. د سیندونو پاکول، استنادي دیوالونو جوړول، د اوبو د ایستلو کانالونه جوړول او د طبیعي لارو ساتنه د سیلابونو خطر تر ډیره راکمولی شي. دریم پیاوړې او معیاري زیربناوې دي. پلونه، سړکونه، استنادي دیوالونه او نور عامه تاسیسات باید داسې طرحه باندې جوړ سي چې د سختو بارانونو او چټکو سیلابونو پر وړاندې مقاومت ولري. همدارنګه په هغو سیمو کې چې د سیلاب خطر لوړ وي د کورونو، ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو پر مهال باید د خطر ارزونه په پام کې ونیول شي. او تر ټولو مهم د خلکو عامه پوهاوی دی. خلک باید پوه شي چې د ناڅاپي سیلاب پر مهال څه وکړي، کومو سیمو ته ولاړ شي، له کومو ځایونو ځانونه لرې وساتي او د چارواکو لارښوونې څنګه عملي کړي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو تجربې ښیي کله چې له وخت مخکې خبرداری، قوي زیربناوې، د سیندونو سم مدیریت او د خلکو چمتوالی سره یو ځای شي د طبیعي پیښو له امله د مرژوبلې او مالي زیان کچه راټیټیږي. کارپوهان وایي د اقلیم بدلون د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د خطر له زیاتېدو سره تړاو لري، په ځانګړې توګه په هغو غرنیو سیمو کې چې د اوبو د چټک جریان او ناڅاپي سیلابونو احتمال پکې ډیر وي.